د مې درېیمه د رسنیو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نن ولمانځل شوه چې یو شمېر د رسنیو مدافع بنسټونه وایي د 2018 کال له پیله تر اوسه د رسنیو د کار په وړاندې وضعیت چندان سم نه دی او تیر کال د رسنیو په وړاندې د ګواښونو تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې وې. ځینې بنسټونه وایي چې تر 400 او ځینې بیا وایي چې 128 پورې خبریالان له ګواښونو سره مخ شوي. همدا تیر کال 14 خبریالان وژل شوي. د رسنیو بنسټونه وایي په وروستیو 2 کلونو کې د ناامنیو له امله ښځینه خبریالانو ته هم د کار کولو ګواښونه زیات شوي او یو شمېر ښځینه خبریالانو خبریالي پرېښې ده. متاسفانه په ډیرو هغه ولایتونو کې چې جنګ دی یا ناامني د ښځینه خبریالانو شتون مخ په کمیدو دی یا اصلا نسته. ځینې رسنیز بنسټونه وایي په 10 ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته او په ځینو کې په مستعار نومونو کار کوي. د رسنیو د ټولو کارکوونکو 40 تر 40 په 100 کې ښځینه رسنیزې کارکوونکي تشکیلوي. نن په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د مې د درېیمې نمانځل غونډې ته یو شمېر ښځینه خبریالانې له ولایتونو راغلي وي. دوی ویل چې د ناامنیو نه ور اخوا نور عاملونه هم شته چې د دوی د کار مخه نیسي. شیلا بهیر په بلخ کې خبریاله ده. تعداد زیات از خبرنگاران بانو یو زیات شمیر ښځینه خبریالانو د ستونزو له امله له خپل مسلک لاس په سر شوي او نورو مسلکونو ته یې مخه کړې یا په کور ناستې دي. په هرات کې د ښځو د راډیو مسؤله معصومه حیدري وایي د ناامنیو نه پرته نورې ټولنیزې ستونزې هم شته. خانم خبرنگار وقتی کله چې ښځینه خبریاله سړک ته ووځي ځورول کیږي، خلک په ټلیفون مزاحم کیږي، په ټولنیزو رسنیو توهینېږي. داسې یوه خبریاله پیژنم چې په ټولنیزو شبکو کې زیاته تهدیده شوه. هغه اړه شوه چې کار پرېږدي. د رسنیو د بنسټونو په وینا 2014 کال خبریالانو ته په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو زیات له ګواښونو ډک کال و. دوی وایي د سږ کال لومړۍ 15 میاشتې هم خراب وضعیت ښیي. خو بل لور ته حکومتي چارواکي وایي تل هڅه کوي ترڅو د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې وساتي. رحیم څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.